تر هغو چې افغانستان یې همدا طالبان به په واک کې کنه یو پروسیجر هم جوړ کړو چې دا نور خلک هم دا چانس پیدا کړي چې واک ته راسي، قدرت ته راسي، رهبري ته راسي، وزارت ته لاړ سي، هغه هم خپل هغه تعهد خلکو ته وښيي، خپل ظرفیت نه استفاده وکړي. کنه افغانستان به بس طالبان به زه به هغه مدافع نه ګرځم د دې مسلې. زه بیا هم د حکومت د زیرساخت او د نظام د چلولو لپاره کدرونو ته ضرورت ده او دلته د کدرونو خلا موجوده ده. دا په صراحت باندې وایو چې د حکومتدارۍ د مخته وړلو په خاطر باندې په نظام کې دننه کدرونو ته اړتیا ده. دا باید په هر نوع باندې سوي وپنځول سي. په تیره جمهوریت کې هم په دې مورد باندې هر هغه څه چې اقدامات د لاس لاندې نیول سوي وو هغه مشموله نه وو. یعنی په افغانستان کې اوسنۍ په هغه اندازه باندې چې د حکومتداري او مسلکي چوکاټ کې دننه که د معلم نه یې راواخلي او که په سکتوري وزارتونو کې دننه د چارو د مخته وړلو په برخه کې کوم افرادو باندې کوم تمرکز وسوی ده، دا د نظام د پایښت سبب نه ده. دا د نظام مخته نسی بولی، نه په مسلکي لحاظ باندې مخته بولی سي او نه هم په ایډیالوژیکي لحاظ باندې مخته بولی سي. ځکه یو ډیر ساده مثال دا ده، په افغانستان کې که پخوا د جهاد په دوره کې دننه د افغانستان د اشغال په وړاندې مجاهدینو کومه مبارزه کوله، هدف یو و، افراد ډیر و. اوس دلته اهداف ډیر دي، یعنی وزارتونه، سکتورونه، کارونه، ولیکن که اشخاص ورته یو د ملا په عنوان باندې سي او یوازې همدی ورته مخته تللی چې په هېڅ صورت باندې دا نسي مهارولی او نسي مخته تللی، دا خلا باید ډکه سي. راځو دې ته چې اوس دا نوعیت د نظام څه رقم معرفي کړو، دا په افرادو پورې تړلی نه ده. متوجه سولې نوعیت د نظام څنګه معرفي کوو، دا په افرادو پورې نه تړلی. دومه مسله دغه ده چې د عقایدو او د ایډیالوژیو تطبیق په افغانستان کې دننه دا یو غټ لابراتوار پاتې سوی ده. کمونیزم، سوسیالیزم، دیموکراسي او دا نورې ټولې برخې راغلي او هر یو د دې شوق لري او علاقه لري چې د ما سیمه دې واوسېږي په دې برخه کې. حتی په اسلامي مذاهبو کې دننه په مختلفو برخو کې ځینې افراد دي چې دا اوس لکه د داعش مسله راواخله، ولې له امارت سره هغه هم ځان ته یو د اسلامي خلافت غوښتنه کوي او دا امارت ته اوس په وړاندې باندې په تقابل ولاړ دي، خو دا هم یو علاقه د دې لري چې باید دا د یو چا لپاره وکارول سي. نو په همدې اساس باندې د نظام د پرمختګ په خاطر باندې تا خبره بالکل د تایید وړ ده. د دې برخې باید وپنځول سي، دا برخې باید خپرې سي، خلاصې سي، اهل کار ته کار وسپارل سي، تر څو هم د شاعرو په چوکاټ کې دننه هغو باندې پابندي سوي او هغو ته رسیدګي سوي او هم د دې بدبخته ملت لپاره چې راتلونکی یو سوکاله ژوند ولري او هغه نوښتونه او هغه سکتورونه په ښه شکل باندې مدیریت سي. بل مهم دا ده جناب نیازی صاحب که چیرې هر کله پردی غوښتنې د پردیو علاقې او د پردیو تعریفونه په افغانستان کې دننه اجازه ولري چې تعمیل سي، دا د افغانستان لپاره سوکالي نه راوړي. لکه مخکې چې شریف صاحب اشاره ورته وکړله، باور وکړئ که چیرې هندیان په افغانستان کې څه رقم نظام غواړي او څه رقم کړنه غواړي، هغه پاکستان نه غواړي. چینایان د یو کمونیزم کې بیخي لویه سابقه لري، نو ته څه فکر کوي چې دی به د امریکانو په وړاندې باندې په هر یوه برخه کې دننه دی له موږ سره متحد اوسېږي، هېڅ صورت باندې نسي اوسېدلی. په آخره خبره دا کومه د فرضاً د نظام د نوعیت مسله مې پاتې سوله چې ووایم چې د نوعیت تعریف څه شی ده. هر کله چې موږ دا اوس په افغانستان کې دننه که د ټولو مبارزو په چوکاټ کې خبره کوو، نو موږ وایو په افغانستان کې یو اسلامي نظام غواړو. دغه د اسلامي نظام تعریف تاسې اوس لرو که نه لرو؟ هغه څه چې د امر بالمعروف د قانون د انفاظ لپاره غربیانو یو عکس العمل درلوده، آیا دوی په دې قانون کې دننه هغه څه مراعات کړي دي، لیدلي دي چې په اسلام کې شته؟ په اسلامي چوکاټ کې د علماو له خوا کوم رد په دې قانون باندې موجود ده؟ نو بناً په همدې اساس باندې ویلی سمه اسلامي نظام غواړو، تعریف یې دغه ده چې په دغه شکل باندې موجود ده. که همدغه مني را سره تازه بسم الله، که یې نه مني دوی د تعریف وړاندې کړي چې دوی په کوم نوع تعریف غواړي. بخیر سلامت اوسئ. شریف صاحب بالاخره هغه ورځ به راځي چې د امارات حکومت په رسمیت وپېژندل شي، که نه همداسې به سرګردانه دا حکومت روان وي؟ دا ډیره په زړه پورې پوښتنه ده، خو ځواب یې ډېر سخت دی، ځکه ځواب یوازې د الله تبارک وتعالی سره دی، خو په عالم د اسبابو یې موږ خبره کوو. زما نظر دا دی که نړۍ په همدغسې بهانو روانه وي او امارات هم په کور دننه او هم په بهرنۍ پالیسي کې په داسې شکل باندې تغییرات رانولي چې هغه زموږ ستاسې د ولس او د دین او د خپلواکۍ ټول ابعاد پکې په نظر کې نیول شوي وي،
نو زه فکر کوم چې یو به دا وي چې الله تبارک وتعالی د نړۍ حالات په داسې شکل بدل کړي چې زمینه دې ته برابره شي چې نړۍ دومره احتیاج پیدا کړي چې د هر څه سره زموږ خبر ومني. بلکې زما نظر دا دی چې نړیوال شیطاني ځواکونه ډیر زیات دې ته په هڅه کې دي چې دغه وضعیت نور زیات ناهیلونکی او راتلونکی ډیر تت او تور ولس ته ور وښیي تر څو د دوی راتلونکي د لوبې بل څپرکي یا بل فصل ته سیستم برابر شي. زما په نظر باندې که موږ په دې ارتباط باندې هر طرف ته د هرو امکاناتو او شونتیاو نه کار ونه کړو، تاریخي او ملي مسؤلیت به بیا زموږ په غاړه وي. ولس په یو ډول باندې په یوه ډیره خطرناکه خلا کې قرار لري او دومره زیات زهرجن تبلیغات ورته کیږي چې عام ولس بیچاره په دې نه پوهیږي چې کوم طرف ته ریږي دی. بالاخره څه کیږي؟ آیا دلته ووسی که ونه وسی؟ تاسو وګورئ یو راپور وایي چې یوازې په دې لنډ وخت کې د افغانستان د څو اویا زرو په تعداد باندې افغانان کډوال شوي یا د هیواد یې پرېښی یا وتلي دي. که چیرې دغه راپور رښتیا وي، ان صدق الکاذب، که چیرې درواغزن رښتیا وایي، نو بیا خو دا زنګ د خطر دی. باید هغه څه ولټوو چې ولې زموږ هیوادوال وځي، او که ځي بیا راځي نو خو هېڅ مشکل نه دی. یو سړی به د کاروبار دپاره وځي، راځي، به بشري احتیاج به لري، صحي مسایل به وي. اما په داسې شکل باندې چې د افغانستان کې د یوه شي نه ځورېږي او وایي چې دا نشم زغملی او نور زه ځم، دا باید لار ورته وګورو شرعي. هغه څه باندې ورسره ولاړ شو چې د تقوا په ځای باندې یوازې جواز وي. ځکه چې دغه خلک د دې ځای نه وځي، دا داسې کېږي لکه سړی چې د څاڅوبې نه وځي او ناوې ته کښېني. د دې خلکو نه بیا خپل ملي هویت ځي، دین ځي، اولاد ځي. او تاسې هم دا اوس تجربه د هغه کسانو وګورئ د خدای په خاطر باندې، نه د امارات، نه د طالب او نه یوازې د اسلام په نامه، د بشري موضوعاتو په خاطر دغه خلکو احوال واخلئ چې درې کاله مخکې وتلي دي. پوښتنه ترې وکړئ چې ته خدای چې اوس وتلی هغه ځای درته بهتر دی که دلته په افغانستان کې به درته بهتر و؟ هغه وایي چې که چیرې دغه ځینې موضوعات نه وي، خدای جل جلاله مې د یوه ورځ د کور نه بیرون نه پاتې کوي. خدای جل جلاله د هغه ورځ راولي چې موږ د خپل ولس په ژبه وپوهیږو او د خدای جل جلاله د دین په رڼا کې هغه څه ورته ورکړو چې د قیامت په ورځ مسؤلیت بیا د موږ په غاړه نه. کور دې ودان وردګ صاحب، کله کله داسې لیکل کېږي، داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې سوله راغله خو ځوانان یې تښتي، دلته امنیت راغی خو مګم خلک ترې وځي. دغه فضا څنګه را کابو کو، را کنټرول کو چې دلته امنیت راغلی ده، ثبات راغلی ده، هغه پخوانۍ ګرمه جګړه نشته، خو فضا دومره خرابه شوې ده چې خلک له دې هېواد څخه د تېښتې پال کړي، نړۍ هم په کړکېچن وضعیت کې له موږ سره اړیکې پالي. دا وضعیت څنګه امارات کابو کړي؟ د افغانانو مسؤلیت څه ده؟ د امارات مسؤلیت پکې څه ده؟ ګوري دلته که چېرته موږ تیر نظامونو ته وګورو، مثال شل کلن جمهوریت ته، که چېرته هلته نړیوالې مرستې، نړیوال کومکونه، ډونران، یعنی په ټولو برخو کې، په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې همکاري او مرسته کېدله، ولې په ژمن کې په تقابل کې جګړه یا جهاد په افغانستان کې دوام درلوده؟ موږ خپل ځوانان او خپل هغه ورونه هم له لاسه ورکول. اوس دلته مسله دا ده چې موږ اوس سولې ته رسېدلي یاستو، خو بیا هم په یو اقتصادي جګړه کې قرار لرو، بیا هم په تحذیراتو کې قرار لرو. دا مسله چې موږ کمې پیسې چې په نړیواله سطحه دي، موږ بانکونه چې تحریم شوي دي نړیوالو لخوا نه، موږ باندې چې کوم فشارونه دي په امارت اسلامي په چارواکو په دې برخه کې چې موږ تر اوسه په رسمیت نه یو پېژندلی. حتی جو بایډن د امریکا لوړپوړ اخطار خپل هغه متحدینو ته ورکړی چې هر څوک امارت سره تعامل کوي یا په رسمیت یې پېژني، موږ به اقتصادي تحریمو لاندې کړو. یعنې موږ که هغه فزیکي جګړه چې په افغانستان کې و نظامي جګړه چې هغه موږ له لاسه ورکړي، ولې په یو فکري او په اقتصادي جګړه کې اوس هم له نړیوالو سره درګیراستو؟ یعنې که موږ وګورو هغه جګړه موږ تر اوسه بشپړه توګه په افغانستان کې ثبات ته نه رسېدلي، چې بشپړه توګه ثبات په افغانستان کې په ټوله برخو کې، په اجتماعي برخه کې، په اقتصادي برخه، په تجارتي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، یعنې اوس هم موږ له نړیوالو سره لاس و ګریوان استو. یعنی له نړیوالو نه په هغه صورت کې موږ خلاصیږو چې د نړیوالو غوښتنې، د نړیوالو ارزښتونه، د نړیوالو اصولو ته موږ پابند اوسیږو. لکه څنګه چې نور اسلامي هیوادونه دي ورسره جوړ راغلي دي، ټول ارزښتونه په خپل ځان یې منلي دي، هغه د ورسره تعامل هم کوي، تجارت هم لري، سیاسي هغه هم ورسره لري، فوټبالونه جام جهاني هم پکې کېږي.
یعنی هغه صورت کې موږ ته خلاصېدی سو کنه نور ناممکنه ده چې د افغانستان دا موقعیت چې ده که هغه په سیاسي لحاظ وګورو که په اقتصادي لحاظ وګورو یا اوس خو مجبوره یو چې بالاخره یوه لاره ورسره ویسو. یو اساسي حل دا ده چې موږ په داخل کې تر څو په ځان باندې بسیان نشو، که هغه په نظامي برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په سیاسي برخه کې، موږ له نړۍ او له منطقې نه ناممکنه ده چې خلاص. موږ باید ډیر تمرکز په دې وکړو چې بساینې ته ورسیږو په ټولو برخو کې، او په داخل کې که موږ کومې زیربناوې په افغانستان کې چې نه راخلي هغه په معیاري شکل وباسو، او په مقابل کې هغه پیسو باندې په افغانستان کې په تجارتي برخه کې، په صنعت کې، په زراعت کې په هغه باندې سرمایه گذاري کو، بیا موږ کولی سو چې یو مستقله هیواد سو او له نړۍ نه خلاص. بخیر و سلامت اوسئ. و تکسب د بحث ټولو یو منځنۍ لاره شته چې حداقل په خپل ارزښتونو هم ودرېږو، خپل ملي ګټې هم وساتو، خپل حاکمیت هم خوندي کړو، ترڅنګ نړۍ سره هم تعامل لرو. داسې خو نه کېږي چې له نړۍ نه ځان رابېل کړو، ځان ته ودرېږو، مجبور یو چې بالاخره یوه لاره ورسره یوسو. یقینا دا ډېر مهم بحث ده. د دې لپاره زه د مثال په توګه باندې یادوم د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغانستان د اجنډا تغییر او په هغه باندې بحث کول، هغه څه ستراتیژیک موضوعات مطرح سول چې هغه د افغانستان یوازې نه و، په سیمه ییزه کچه باندې دننه له ځان سره لابیګران درلودل او تقریبا هغه ناسته په همدغه سبب باندې کامیابه سوله. دا هغه لاره ده چې موږ په بهرني سیاست کې غوره کړې ده. هغه منافع او هغه منابع چې په افغانستان کې تعریفو د دې تعریف چاته نسو ورکولی، او دا انتخاب باید له افغانستان سره وي او یا د افغانستان له چارواکو سره وي. که چیرې نور هیوادونه د منابعو او د منافعو انتخاب او د هغوی په برخه کې دننه خپلې ګټې په هغه باندې رانغاړي، فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده. بله مهمه دا ده چې لکه څنګه چې وردګ صاحب اشاره ورته وکړله چې موږ که ګرمه جګړه نه تېر سوي، خو د تبلیغاتو له جګړې نه وي تېر سوي. تاسې دا رسنۍ ګورئ او هغه جګړه لا اوس هم په ډېر شدت باندې دوام لري. کوم یو ښه انځور د افغانستان په مورد باندې تر اوسه پورې بهرنۍ نړۍ ته مخابره سوی ده؟ ها تاسې د ټیکټاټرانو او یا د نورو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې دننه په افغانستان نه لیدنه کوي، له هغه نه وروسته د هغوی هغه انظار لیدلي دي، هغوی څه وایي چې موږ ته څه رقم شی ویل کېدل. بله مهمه دا ده چې هېڅکله نړیوال په افغانستان کې دننه د تعامل زمینه نه ده مساعده کړې، نه یې راهکار معرفي کړی ده او نه یې د راهکار لپاره کوم یو هوډ وړاندې کړی ده. راهکار په دې معنا باندې اقتصادي بندیز ته زهراګین تبلیغات لري، دغه ترڅنګ د فرهنګي جګړې لپاره د په تمامه معنا باندې اسباب په لاره باندې اچولي، او دغه ترڅنګ د دیني اصالتونو په وړاندې باندې د قد عالم را سره کړی ده. آیا د افغانستان په مرید باندې کوم یو انتخاب پاتې ده؟ اوس که دغه انتخاب په افغانستان کې دننه پاتې وي د یو ژورنالیست په توګه باندې، که وایي چې دغه انتخاب پاتې ده، په دغه مخ باندې دې ولاړ شي، آیا د افغانستان بدبادي به په هغه کې نه وي چې کله بیا یو داسې نصاب یا داسې یو نظام چې په یو لویه سرخندنه باندې په داسې قربانیو باندې چې په شلو کلونو کې کور، هدیره، مدرسه، محفل، د ودونو تالارونه، بالاخره په ودونو مجالس، هدیره کې په خلک په فاتحه باندې ناست، دا ناورینونه په چاپو اچول، دا قربانۍ خلک یېري کې اوس د دوی په منافعو په تعریف باندې ولاړ شي، په هېڅ صورت نشي تللی. خو راهکار انتخاب په دې کې ده. افغانان او د افغانستان نظام دا د ټولې کفري نړۍ یو د تقابل نظام ده. له دې تقابل کې یوازې هیله او ارزو دې ته ده چې خدای جل جلاله دې د داسې نظامونو نصرت وکړي، خدای جل جلاله دې د داسې نظامونو په برخه کې دننه د ثبات لپاره او د ټولنې لپاره د خدمتونو د راوستلو په برخه کې دننه استعانت وکړي. که دغه استعانت خدای پاک ورته کوي او دغه ترڅنګ دوی منحرفېږي نه، زه مطمئن یم چې 20 کاله جګړې نه وروسته دوی راځي بریا خپلوي، دا غورځنګ به مو ووهي، سره له دې نه چې ګرمه جګړه یې ختمه کړله، اقتصادي جګړه به هم ختمه کړي، فرهنګي به هم پسې ختمه کړي، او ورپسې به په افغانستان کې د دغه زهراګینو تبلیغاتو مخه ونیسي. ښه خبره دا ده چې په د اسلام په چوکاټ کې، د ملي منافعو په چوکاټ کې، د دیني ارزښتونو او اصالتونو په چوکاټ کې، او د فرهنګي عنعناتو او د ملي غوښتنو په چوکاټ کې دننه یوه لاره او یو انعطاف له نړیوالو سره وښودل سي چې هېڅکله بیا دوی هم بدنام نه سي او د موږ هم سر په امن باندې وي او هم جغرافیه په امن. کور دی ودان ډېره زیاته مننه تک صاحب. شریف صاحب که موږ لاړ سو تقسیم بندي وکړو، اولویت بندي وکړو د ځان لپاره افغانستان، فکر کوئ چې مهم کاري لومړیتوبونه افغانستان خپل ځان ته کړي د نړۍ سره په تعامل کې، هغه به څه وي چې امارات ورباندې اقدام وکړي او ملت هم بیا تر شا ودرېږي؟ تر ټولو مهمه دا ده چې د ملت هغه مشروع غوښتنې چې د الله تبارک وتعالی د احکامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره په ټکر کې نه وي، هغې ته غاړه ایښول او تر هر څه مخکې د هغې تعمیل او تنفیذ او تطبیق د ملت د زړه رانږدې کول دي.
او په دې ارتباط باندې د یوه داسې رڼې او شفافې پالیسۍ د تقنین شوی او تشریح شوی پالیسۍ وجود ته ضرورت دی چې هم په کور دننه او هم بهر زموږ هر څه خلکو ته په لیکلې بڼه ور تسلیم کړی شو او د دې په خوا کې هم په کور دننه او هم د کور نه بهر د ټولو پیښو دپاره د پخوانیو درسونو نه عبرت اخیستل پکار دي. هیڅ کله د پخوانیو ناکامو وروسته پاتې او بربادونکو تجربو بیا تکرار، هغه هم د اسلام د مبارک دین تر نامه لاندې د دې دین او د دې هیواد او د خدای له مینې سره بیا حقیقي مینه نه ده او دا به موږ په بل ناورین اړوي او د هغې ملامتي به بیا زموږ په غاړه. فکر کوي شریف صاحب دغه درسونه موږ اخیستي دي؟ امارات خو د دویم ځل ده چې په افغانستان کې واک ته رسېږي او دا د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ کې د هر چا لپاره دا چانس نه ده مساعد شوی. مهمه ده چې دغه درسونه قوي کړي، بیا تکرار تاریخ موږ تکرار نه کړو، تاریخ به ولولو، درسونه به ترې واخلو، تکرار یې نه کړو چې خدای مه کړه دغه افغانستان بیا یو بلې جګړې ته لاړ نه سي. زما په نظر باندې د دې درسونو په ارتباط د څومره مشرانو سره چې زه ناست یم موضوعونه چې په ډېر صراحت باندې ویلي دي، تر ډېره بریده پورې دې ته یو ډول لیوالتیا شته ده او غوښتل کېږي چې مسائل باید خرابۍ ته بونه تللی شي. اما زما ویره په هغه ورو تګ کې د اسلامي امارت د چارواکو ده او په هغه تیز او شیطاني تدبیرونو کې ده چې بهر تیاریږي. زه یم د دغه دواړو حرکتونو ترمنځ انډول مخ په خرابېدو دی. له خدای نه مې هیله دا ده چې دا ولس او دغه خاوره بیا په یوه بېلګې ویلی شي چې په کوم بېلګې کې امارت ورو روان ده، بیا له خوا نه د نړیوال تر ننه پورې چې موږ په نړۍ کې یو هیواد په رسمیت نه یو پېژندلي، دا زموږ ورو تګ دی. تر ننه پورې چې موږ نړۍ دې ته رانوسته چې کوم تعریف باندې کوم شي باندې موږ تعامل ته تللی شو، دا زموږ ورو تاګ دی. تر ننه پورې چې د ولس مشروع غوښتنو ته موږ عملي ځواب ورنه کړی شوی، دا د موږ ورو تاګ دی. تر ننه پورې چې کفري نړۍ په خپل شیطاني پلان کې د موږ د اسلامي فراست په مقابل کې پرمختللي او لا هم یې هیواد او ولس رانه په فرهنګي او استخباراتي او یا په سیاسي یرغل کې یرغمل ساتلی دی، دا زموږ ملامتي ده او الله تبارک وتعالی دی په خپل معاونت او په خپل کومک باندې زموږ دغه فراست داسې ځای ته ورسوي چې د هغوی د شیطاني پلانونو په مقابل کې کامیاب شي. یوه لنډه پوښتنه کوم، په لنډه توګه راته ځواب کوي. دا ظرفیت په امارات کې وینئ چې افغانستان د دغه حالت څخه هم وباسي، که له جګړو راوویستی او امنیت یې پکې تامین کړ، له دغه بلې کشالۍ نه وباسي؟ هغه امارات چې د دې جوګه وه چې په ځان پورې باروت وتړي، ځان ته انفجار ورکړي، هغه امارات چې په دې باندې قادر و چې د مختلف امریکایي ډلو سره کینی په قطر کې بحث وکړي، هغه ملا صاحب او هغه طالب او هغه د اسلام جنګیالی او د اسلام ځان ته ټیکهدار ولې په دې باندې نه دی قادر چې د دغې تورې دورې نه ژوندی راووتی شي او په مېړانه راووځي او په کامیابۍ راووځي؟ ولس به هغه وخت دوی ته د نومیالي او د نامتو نوم ورکوي چې دغې ټولې پروسې ته د پای ټکی کېښودلی شي. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسئ. وردګ صاحب وروستۍ خبرې هم ستاسو راخلو. افغانانو ته څه کول پکار دي؟ موږ خو ټول افغانان په ناستو پاستو کې بس حکومت ته وایي چې داسې به وکړي داسې به وکړي، باید موږ دا شی درنه غواړو هغه شی درنه غواړو. یو څه حقونه یو څه مسؤلیتونه خو بیرته د خلکو ته مراجع کېږي. داسې خو نه کېږي چې د خلک ټیټ و پاشان واوسي، 8 نظره په خپلو کې سره ولري او حکومت نه بیا ټول ځان ته غوښتنې ولري. ولس ته څه کول پکار دي؟ یو د پیشنهاد په شکل وایم، ګورې موږ له تیرو تجربو نه باید کار پورته کړو. دغه امیر المؤمنین حفظه الله چې شمال ته سفر کړی ده، په دې ارتباط وایم، زه وایم دا مهمه نه ده چې موږ لاړ سو هغه چارواکو سره کینو چې هغه د خپل توصیفونه خپل پیشنهادونه درته کوي او د نظام د چتر لاندې دي. زه وایم هغه خلکو سره باید کینی چې هغه د نظام نه شکایت درته کوي، له چارواکي نه شکایت درته لري، له چارواکي سره ستونزه لري، چارواکي مشکل نه دی حل کړي. دا ډیره مهمه خبره ده چې امیر المؤمنین له عام خلکو سره کینی، د عام خلکو شکایتونه د خپل د نظام په مقابل کې د چارواکو په مقابل کې واوري. دا ډیره مهمه ده. موږ ګورې په تیر نظامونو کې غني به لاړه له وزیر هغه سره والي سره او قمندان سره به کې صفتونه به یې ورته وکړه، بیرته به راغی او هغه حالت به همغه رقم. زه وایم که چېرته عام خلکو سره کینو، د عام خلکو خبرې واورو، شکایتونه له نظام نه واورو، موږ کولی سو په نظام کې بدلون راولو، د نظام په ادارو کې هغه ستونزو ته رسیدګي وسي. دا ډیره مهمه خبره ده. بله افغانانو ته پکار ده، ګوري افغانان په دې نظر دي چې نور افغانستان کې جګړه نه غواړي، نور نه غواړي چې نظامونه وروسته له امارت نه بل نظام رامنځته شي. د دغه د نظام د چتر لاندې
چې اسلامي نظام ده د د استحکام لپاره د د قوت لپاره د د قدرت لپاره تر څو موږ متحد نسو او د یو فکر د یو ستراتیژي د یو دریځ خاوندان نسو موږ نسو کولای چې دا نظام ته وګه ورکو او دا نظام استمرار او استحکام پیدا کړي. امارت اسلامي ته پکار ده چې مقابل لوري ته چې هغه عبارت له ملت نه ده کوم مشروع غوښتنې چې دي هغه چې نه له فرهنګ سره نه له اصولو سره نه له قرآن سره نه له حدیثو سره په ټکر کې نه دي هغه مشروع غوښتنې باید دا د ده لپاره نه چې موږ نړیوالو ته دا د ده لپاره چې د افغانانو دغه 20 کلنه دوره چې په بدبختي کې تېره سوله د هغه افغانانو لپاره چې له ملت سره له دولت سره یو ځای شي دولت سره متحد شي دغه فاصلې چې رامنځته شوي دي دا له بینه لاړې شي دا زما په نظر کولی شو موږ دا نظام ته استمرار ورکړو. هغه افغانان چې په کور دننه دي خو طبعا هیڅ یو جګړه نه غواړي وضعیت په افغانستان کې لیدلی دی یوه ډله زموږ او ستاسو افغانان اوس د باندې تللي دي د هر چا دروازې ټک ټک کوي چې پیسې راکړه چې لاړ سم بیا یې ټوپک په ژبه وایي له طالبانو سره خبرې وکړم حکومت یې وایي کته راواچو یو هغه جنرالان چې پروژه‌ایي جنرالان دي چې هغه په ډیره بدسترګۍ له نړیوالو غواړي که چیرته تاسو افغانستان ته راسئ او زمینه د جنګ مسایله کې موږ به بګرام تاسو درکړو آیا یو څوک چې وایي چې افغانستان یا هیواد زما مور ده آیا ته د خپله مور په نړیوالو د سیاسي یا د نظامي د هغه لپاره تعامل ورسره کوي خپله مور په خلکو خرڅوي یعنی دا دومره بدبخته انسانان دي چې د خپل د قدرت لپاره د خپل د شومو اهدافو لپاره افغانان بیا په نړیوالو د افغانستان جغرافیه بیا په نړیوال زه وایم نړیوال باید په دې پوه سي چې هغه څوک چې د افغانستان لپاره جګړه غواړي د افغانستان لپاره شوم اهداف لري له دوی سره باید اړیکې پرې کړي. کور د وطن وردګ صاحب شریف صاحب او تاک صاحب ډېره زیاته مننه.